معزز کتن کو السلام علیکم. تاسو ګورئ لګیا زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج. شاتنی ویډیو کې ریلیټیو پروناون whose as سبجیکټ زده کړي دي او نن ریلیټیو پروناون whose as آبجیکټ به سٹارټ کوو. معزز کتن کو دا ویډیو د هر کلاس طالب علم کاغه ریګولر وي یا پرایویټ په اسانۍ سره انګلیش یا انګلیش ګرامر زده کولای شي. راځئ چې شروع یې کړو. Structure number lesson. The use of whose as object in present indefinite tense. The whose استعمال د object په تور باندې په present indefinite tense کې. معزز کتونکو شاتنی ویډیو کې whose as subject یعنی کې whose د subject د فاعل په تور باندې زده کړي دي او نن دا ویډیو چې دا به whose as object یعنی که whose د مفعول په طور یا په طریقه باندې به زده کوو. relative pronoun whose دې ته WH word یا ټکی هم وایي او د WH family څخه دا یو word یا ټکی ده. whose مطلب دی د چا، چې د چا. د چا مطلب یې دا په انټراګیټیو سوالیه سنټنس یا په جمله کې د whose مطلب دا د چا او په افرمیټیو په ساده سمپل کې د whose مطلب دا چې د چا. whose په افرمیټیو او په انټراګیټیو په دواړو طریقو استعمالیږي. whose چې دا افرمیټیو سمپل مثبت کې هم استعمالیږي او په انټراګیټیو په سوالیه کې هم استعمالیږي. په دغو جملو کې whose به بطور آبجیکټ استعمالیږي یعنی کې په دغو جملو یا په سنټنس کې به whose د مفعول په تور باندې استعمالیږي او whose د جملې په شروع کې لګیږي یعنی کې whose د جملې په سٹارټ یا په سر کې لګیږي. کدی ایز آبجیکټ استعمال وي کدی ایز سبجیکټ استعمال وي او په جمله کې د الفاظ ترتیب به بالکل د هم د جملې غوندې وي. نو چې کوم خلکو یا طلبه زما شاتنی د هم والا ویډیو سټرکچر زده کړي وي نو هغه دپاره به whose به طور آبجیکټ جملې ډېرې اسانه وي او whose په یو وخت in one time جمله جوړولو دپاره به ناٹ به د سبجیکټ نه بعد لګیږي. انټراګیټیو اگزامپل سوالیه مثال یا مثالونه. whose friends does he invite هغه د چا دوستانو ته دعوت ورکوي. نو معزز کتونکو دلته چې کوم whose friend ده دا آبجیکټ ده does helping verb ده او هی چې دا سبجیکټ ته یعنی کې فاعل ده او انوایټ چې دی دا ورب ده او دې نه بعد اخیری ته دا کوېسچن مارک سوالیه نشان لګول هم ضروري ده. معزز کتونکو whose friends دا په یو لحاظ سره جمع دی او جمع په دې جهت د فرینډ سره د اس اضافه سویه ده. نو چې کله د اس اضافه ورسره راسي د ناون سره نو دا بیا په جمع یا پلورل کې راسي. نو معزز کتونکو په سنټنس یا په جمله کې چې کله دا پروناون چې دا یعنی کې دا هی چې دا سبجیکټ دی نو چې کله په سنټنس یا په جمله کې هی یا مثال بل یو دغسې شي آی دی یو نو دا کله سنګولر وي یا لا سنګولر راسي نو بیا به یخ سره هیلپینګ ورب هم سنګولر واحد لګیږي. نو بیا د دې تعلق د whose friends یعنی کې د دې جمع توب دپاره نشته له دې سره تعلق. دې وجې سره دا آبجیکټ دی. کوم چې د سنګولر پلورل تعلقات وي د هیلپینګ ورب لګولو نو هغه د سبجیکټ سره تعلقات وي. whose friends does he not invite هغه د چا دوستانو ته دعوت نه ورکوي. نو معزز کتونکو دلته whose friends آبجیکټ دی does helping verb دی he subject دی
ناٹ نیگیټیو دی یعنی کې منفي ده او انوایټ چې دی دا ورب ده نو چې کله په ان ون ټایم په یو وخت سنټنس یا جمله چې سوالیه هم وي او منفي نیگیټیو هم وي نو دغسې سنټنس یا د جملې اخر ته به د کوېسچن مارک سوالیه نشان لګول ضروري ده نو دلته معزز کتونکو تفصیل سره لیکلی دي چې ان ون ټایم جمله جوړولو دپاره به ناٹ به د سبجیکټ نه بعد لګیږي نو دلته دا سبجیکټ دی او دې نه بعد دا ناٹ لګېدلی ده ناٹ به همیشه دپاره د سبجیکټ نه بعد لګیږي whose pictures do you see ته د چا تصویرونه یا عکسونه ګورې نو دلته هم دا whose picture چې دی دا ابجیکټ دی او دا هم جمع ده دلته هم د اس اضافه ورسره سوې ده او دو چې دی دا هیلپینګ ورب ده یو چې دی دا سبجیکټ دی سی چې دی دا ورب دی whose picture do you not see ته د چا تصویرونه یا عکسونه نه ګورې نو معزز کتونکو دلته هم whose picture چې دی دا ابجیکټ دی او ډو چې دی دا هیلپینګ ورب دی یو سبجیکټ دی ناٹ نیگیټیو د منفي ده او سی ورب ده whose father do they want to go هغه د چا پلار ته د تللو خواهش کوي نو whose father چې دی دا ابجیکټ دی دا ډو چې دی هیلپینګ ورب دی سبجیکټ دی وانټ دا ورب فرست دی یعنی که دا اولنی ورب دی دغه نه بعد بیا ټو پریپوزیشن دی گو بیا ورب دی نو گو چې دی دا په دې سنټنس کې ورب ټو دا دوم ورب ده چې کله سنټنس یا په جمله کې دوم ورب راسي نو بیا به هغه نه مخته ټو خامخا لګیږي whose father do they not want to go هغه د چا پلار ته د تللو خواهش نه کوي نو دا چې دی ابجیکټ دی دا هیلپینګ ورب دی دا سبجیکټ دی دا نیگیټیو منفي ده دا ورب ون ده دا پریپوزیشن ده او دا ورب ټو ده افرمیټیو اگزامپل مثبت سمپل یا ساده مثال یا مثالونه I will give this book to anyone who is interested in reading زه دا کتاب به هغه خلکو ته یا هغه ته ورکوم چې د چا په ویلو کې شوق وي یا دلچسپي وي نو معزز کتونکو دلته ریلیټیو پروناون هوز د سنټنس یا د جملې په میان کې راغلی ده نو معزز کتونکو افرمیټیو سنټنس یا جمله سے وي نو په دې کې به ریلیټیو ایډورب یا ریلیټیو پروناون چې هر یو ټکی یا ورډ وي نو دا به اکثره د سنټنس یا د جملې په مینځ یا په میان کې لګیږي نو دا خبره هم په توجه سره واورئ I will give the opportunity to anyone who has a habit of speaking زه به دا موقع هغو ته ورکوم چې څوک د غږېدا یا د کړتو کولو عادت وي یا شوق وي نو معزز کتونکو افرمیټیو سنټنس یا په جمله کې به آخر ته کوېسچن مارک سوالیه نشان نه لګیږي بلکې فل سټاپ به لګیږي معزز کتونکو شاتنی ویډیو کې موږ هوز ایز سبجیکټ زده کړي دي او نن دا ویډیو چې دا د هوز ایز ابجیکټ دی نو معزز کتونکو دا یو سنټنس یا جمله چې دا د ایز سبجیکټ ده او دا دومره سنټنس یا جمله چې دا د ایز ابجیکټ ده معزز کتونکو
که د چا دلته په تفصیل کې په دې سنټنس یا په جملو باندې سر نه خلاصوي نو هغو دپاره ما دغه دوه سنټنس یا جملې د مثال یا د ستاسو دپاره تاسو سهولت دپاره لیکلي دي. دا سنټنس دا د whose as subject دی او دا سنټنس یا جمله چې دی دا د whose as object دی. whose son forgets Ali د چا زوی علي هیروي نو دلته چې دی whose son دا سبجیکټ دی دا د سبجیکټ په توګه یا په شان لګېدلی ده او دې نه فوراً بعد چې دی دا ورب دی نو دې ورب سره د اس اضافه هم سویه ده. دا اس اضافه نشاني ورکوي د پریزنټ انډیفینټ ټینس او دې نه بعد ابجیکټ دی علي چې دی دا ابجیکټ دی مفعول دی او نور چې دا هو سن نه بعد هیلپینګ ورب هم نسته او سبجیکټ یعنی کې هی یو آی دی دا هم نسته نو دا د دې خاص نشانه ده چې هو سن دا ډایرکټ اکشن کوي په علي باندې یا کار کوي په علي باندې او بل چې دا سنټنس یا جمله چې ده دا ایز ابجیکټ ده یعنی کې دا د مفعول په طور باندې جوړه ده. whose brother does he refuse هغه د چا ورور څخه انکار کوي نو whose brother چې دی دا ابجیکټ دی دې نه بعد هیلپینګ ورب ده دې نه بعد بیا سبجیکټ ده هی ده دې نه بعد بیا ورب ده نو دلته موزس کتونکو whose brother ابجیکټ لګېدلی ده او دې نه بعد هیلپینګ ورب هم لګېدلی ده او هیلپینګ ورب نه بعد بیا خصوصي سبجیکټ هی دا هم لګېدلی ده نو دلته چې دی whose brother ابجیکټ دی او هی چې دی دا سبجیکټ دی نو دلته چې هی بیا ډایرکټ اکشن کوي یا کار کوي په whose brother باندې یعنی کې د چا په ورور باندې نو د دې دا نشانه د خاص کوم چې whose په سبجیکټ کې استعمالیږي او whose چې په ابجیکټ کې استعمالیږي نو دا خاص نشانه ده. دا د ویډیو پای موزس کتونکو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. انشاءالله مخکنی ویډیو کې به ریلیټیو پروناون وچ ایز سبجیکټ به زده کوو تر هغه پورې د الله په امان.